فرمان صاحب د نظم عنوان دی خپل احساس نه پرېښودم. ارشاد. ستاسو په غوښتنه باندې دغه ټولو مینوالو ته ډالۍ وي. وایي د چا د چغو د پیغور را باندې تور ولګېد، نن مې په کلي کې د غرونو په سر اور ولګېد. دومره بېدرده و چې لاسو کې یې توپ راغېستو، هر چا په لاسو کې ټوپک او راشینکوپ راغېستو. وړو بچو مو په کورونو کې ژړا کوله، داسې ډېر خلک و چې موږ پورې خندا کوله. دومره خفه شوم د سترګو نه مې نم راواغېست، خپل احساس نه پرېښودم ځکه مې قلم راواغېست. دومره خفه شوم د سترګو نه مې نم راواغېست، خپل احساس نه پرېښودم ځکه مې قلم راواغېست. نور به زه څه لیکم، وړه غوندې ګیله لیکمه، بادار غوږ شه د خپل وران وطن قصه لیکمه. د بلا ورځو نه په غرونو کې جنګونه کوي، په دغه شور کې مې نازک زړګی دردونه کوي. د بلا ورځو نه په غرونو کې جنګونه کوي، په دغه شور کې مې نازک زړګی دردونه کوي. هسې بې ځایه دا ښایسته ښکلی انسان مړ کېږي، د مسلمان د لاسه ولې مسلمان مړ کېږي. راشه لالیه دا خرابې عینې ختمې کړه، نور مو په زړونو کې دا بغض او کینې ختمې کړه. هسې بې ځایه دا ښایسته ښکلی انسان مړ کېږي، د مسلمان د لاسه ولې مسلمان مړ کېږي. راشه لالیه دا خرابې عینې ختمې کړه، نور مو په زړونو کې دا بغض او کینې ختمې کړه. سرکاره کوڼې د کالتوسو اوازونه ناوري، باداره ولې مو د زړونو فریادونه راوړي. زندګي ولې په ژړا او اسویلي تېره کړو، دا حق لرو چې موږ خپلې زندګي تېره کړو. باداره ولې مو د زړونو فریادونه ناوري، زندگی ولې په جړا او اسویلي تېره کړو، دا حق لرو چې موږ خپلې زندګي تېره کړو. په دې کالتوسو هسې نه د چا وربل ولګي، هسې نه دې کلي نه اور ستا په محل ولګي. په دې کالتوسو هسې نه د چا وربل ولګي، هسې نه دې کلي نه اور ستا په محل ولګي. نو دا به ښه وي چې سرکاره یوه نقشه جوړه کړه، دې ظالمانو منځ کې راشه یوه جرګه جوړه کړه. د بابا جان خبره کور کلی په زور نه کېږي، نور د دې خلکو صدیانه کلی کور نه کېږي. نور د دې خلکو صدیانه کلی کور نه کېږي.